که څه هم احمد مسعود د طالبانو سره پټې ناستې کړې وي خو دغه ناسته یې په ښکاره ده او په ایران کې له طالبانو حکومت څخه مهمې غوښتنې کړې دي او طالبانو حکومت له هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې اراده شي په ازاده ډول خپل هیواد افغانستان ته او د هغوی هر قسمه ضمانت کوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي به شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم د طالبانو لخوا د پنجشیر له نیول کېدو مخکې د طالبانو او احمد مسعود ترمنځ خبرې شوې وي خو هغه خبرې ناکامه شوې وي. احمد مسعود له افغانستان نه ووت او طالبانو پنجشیر ونیو. اسماعیل خان بیا له دې مخکې له افغانستان نه ایران ته تللی و. له هغه راهیسې دا لومړی ځل دی چې دوی په براله توګه له یو بل سره خبرې کوي. ویل کېږي چې ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د سفر هدف همدا ناسته وه. د ملي مقاومت جبهې له لورې طالبانو ته غوښتنې وړاندې شوي دي او طالبانو بیا له دوی څخه غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته دې راستانه شي. خو دا معلومه نه ده چې که د ملي مقاومت جبهې دا مشران افغانستان ته راستانه شي نو څه به وشي. خو طالبانو ښکاره ډاډ ورکړی دی او هر قسمه ضمانت یې هم کوي. په دې هکله د طالبانو تګلاره څرګنده نه ده او دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو دوی ته څه ډول وړاندیزونه کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.